اول دا ویډیو د ځان سره وګورئ، بیا مخکې چې زه تاسو سره خبره کول غواړم. تیری مسکراہٹیں ہیں طاقت میری. په دې ویډیو کې تاسو د ماشوم وینئ ناست دی او لاسونه یې نشته. په خوا کې بل ماشوم دی، هغه لګیا دی خپل کیلونې سره لوبې کوي او دی ورته ګوري، مسکا مسکا کېږي او هسې خوشحالېږي. لږ ټایم پس دا ماشوم ولګي خپل د کیلونه راوړي د ماشوم له ورکړي چې ماشوم لاسونه یې نشته او دی چې اوس دا کم وکړي نو انسان په سترګو کې اوښکې راشي. ولګي هغه کیلونه خپل خپې ګوتې ته وتړي، هغې سره لوبې شروع کړي او بیا دا ماشوم لوبې دوران دومره خوشحاله چې ته ویډیو ګوري نو ستا زړه ورته خوشحالېږي. د ویډیو شریکولو مقصد دا دی چې یو موږ خلک یو چې موږ سره هر څه شته په ژوند کې او بیا هم موږ ناشکري کوو. څه لږ تکلیف را باندې راشي نو موږ یو چې زموږ قسمت خراب دی، موږ خو ډېرې بدې ورځې ولیدي، چړاګانې شروع کړي خلک، وایي ما سره خو هېڅ نشته، ما سره زندګي ډېر بد وکړله، زه خو ډېر بد حالاتو نه تېرېږم. او یو دا ماشوم دی چې لوبو کولو دپاره د ټول نه ضروري شی چې دی لاسونه دي، هغه په کار دي خو د ده نشته او بیا هم څومره خوشحاله دی که الله پاک تعالی لاسونه راکړي دي، ته پې کار کولی شي، خپې درکړي دي، ته پې ګرځېدی شي، نظر دې ټیک دی، خوراک کولی شي، نو د رب ډېر شکر ادا کړه. په دې دنیا کې داسې خلک دی چې چا لاسونه نشته، چا خپې نشته، څوک بیماره دی. دا خلک ژوند ته چې خلک وګوري نو خلکو د خپل ژوند ډېر ښایسته ښکاري. بس هر څه باندې شکر کوئ.